بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي 3 ورونه دي، احمد، محمود او قبلی. مشر احمد او کشر قبلی اولادونه لري. که مشر احمد او منځنی قبلی دواړه مړه سي، د قبلی په میراث کې یوازې محمود حق لري، او که د احمد اولاده هم حق ورسره لري. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زموږ د مذهب معتمد کتاب السراج فی الميراث په عصبو کې دا مسله راخستې ده. وایي که چیرې د یو چا نږدې قریب عصبه موجود وي، لرې قریب میراث نسي وړلی، یا دې دا که چیرې یو څوک وفات سي، ورور یې موجود وي، وراره ته میراث نه رسیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.